طبیعي پیښې د نړۍ په هر ځای کې پیښیږي، خو ولې افغانستان او افغانان تر نورو ډیر زیانمنوي؟ آیا موږ له طبیعي پیښو سره د مخامختیا په لارو چارو نه پوهیږو؟ که په افغانستان کې د ځانګړو جغرافیایي شرایطو له امله دا پیښې دومره ویجاړونکې او خونړۍ دي، طبیعي پیښې څه دي او آیا د هغو د زیانونو راکمول شوني دي؟ کیسه ده چې د کوم ولایت له منځه لوی سیند تېرېده. یو وخت چې سیلاو د خلکو کورونه او شتمنۍ وړې وې، نو خلک د وخت والي ته ورغلل چې سیلاو هر څه را تباه کړل. والي ترې وپوښتل: آیا تاسو له سیند څخه د شکایت لپاره راغلي یاست؟ مګر همدا څو ورځې وړاندې سیند ستاسو له لاسه زما دفتر ته په شکایت راغلی و. زیانمنو خلکو یو بل ته وکتل چې والي په څه پرتو لګیا دی، خو والي وړاندې وویل: سیند شکایت کاوه چې خلکو زما د بهیدو په بستر کې کورونه، سرایونه او دکانونه جوړ کړي دي. زه نه پوهیږم کومه خوا ولاړ شم. دا کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامخ کېدو تدبیر را په یادوي چې ښایي پام ورته وشي. طبیعي پیښې هر ځای پیښیږي: زلزلې، سیلاوونه، توپانونه، تسونامۍ، وچکالۍ، ځمکې ښویېدنې، اور غورځونې، ځنګل سوځېدنه، آفتونه، ناروغۍ او ان د وژونکو ځناورو او د خزندو زیاتېدل یې بیلګې دي. خو په ساینس او پوهه سمبال ملتونه له دې ټولو کم زیان ویني. آیا دوی د داسې پیښو مخنیوی کړی دی؟ نه. ځینې طبیعي پیښې نه د مخنیوي وړ دي او نه هم دقیقې وړاندوینې. نو کیسه څه ده؟ اصلي کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامختیا ده. په پوهه سینګار ملتونه اول طبیعت پیژني، د طبیعت امکانات او آفتونه څیړي، دې پوښتنو ته ځوابونه پلټي چې طبیعي پیښې ولې او څنګه پیښیږي. آیا داسې لارې چارې شته چې له دې پیښو څخه خلکو او هیواد ته هیڅ یا کم زیان ورسیږي؟ د سیلاوونو د کمولو یا یې له زیانه د ځان ساتلو لپاره بویه چې له سیندونو او خوړونو سره ملګرتیا وپالو، لار ورکړو او تر مخې ونه درېږو. ځنګلونه د خدای شنه نعمتونه دي، وهل یې طبیعي ناوړه پیښې زیاتوي. چېرته هستوګنه وکړو، کوم ځای سمسور وساتو، د اوبو د راوتلو لارې څنګه وپیژنو، اورښتونه څنګه ځمکې ته جذب کړو او داسې نورې پوښتنې چې ساینس او پوهه یې ځواب ویلی شي. ټولنیز علوم یې د مدیریت لارې چارې راښیي او ادارې یې عملي کوي. اوس نو زموږ افغانانو کار کوم ځای کې ګوډ دی؟ ولې په سیلاوونو کې تر نورو زیات مرو او هر څه رانه وړي؟ ولې تږي او بې آبه یو؟ ولې مو ځنګلونه بایلل؟ او ولې له طبیعت سره د مخامختیا په راز نه پوهیږو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال د زلزلو، سیلابونو، وچکالۍ او غر ښویېدنې له امله پراخ بشري او اقتصادي زیانونه ویني. د زلزلو په فعال کمربند کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت، د اقلیم بدلون، سخت بارانونه، ناڅاپي سیلابونه او اوږدې وچکالۍ افغانستان د طبیعي پیښو له امله زیات زیانمن هیواد ګڼل. باور دا دی چې د طبیعي پیښو زیانونو برخه کې د خلکو کم پوهاوی، د مخنیوي کمزوري تدابیر او د اوبو د مدیریت نشتون د زیانونو کچه څو برابره زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې افغانستان هغه هیواد دی چې د طبیعي پیښو له امله له لوړ ګواښ سره مخ دی او په منځنۍ کچه هر کال 200,000 افغانان د طبیعي پیښو له امله زیان ویني.
د اوچا د راپور په اساس د 2026 کال له جنوري نه د ژوند تر 18 پورې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 81 تنه وژل شوي دي، 204 تنه ژوبل دي، 8418 اغیزمن شوي، 12289 کورنۍ اغیزمنې شوي، 9560 کورونه زیانمن شوي دي او همداراز 2011 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. باور دا دی چې د سیلابونو د مخنیوي بندونه او استنادي دیوالونه، د باراني اوبو د ایستلو معیاري شبکې رامنځته کول، په غرونو کې بیا ونه کینول، د خلکو د عامه پوهاوي لوړول او د خبرداري اغیزمن سیستم کولی شي چې د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو کچه راټیټه کړي. د طبیعي پیښو په برخه کې زلزلو هم په وروستیو کې افغانانو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. افغانستان کې له 1990 کال راهیسې لږ تر لږه 355 سترې زلزلې شوي چې شدت یې د ریختر په کچه له 50 څخه پورته وه. دغه زلزلو کې هر کال په منځنۍ کچه 1560 کسان وژل شوي دي او له اقتصادي اړخه دغه زلزلې هیواد ته هر کال له 80 میلیونه ډالرو زیات زیان اړوي. په پرمختللې نړۍ کې یو شمېر هیوادونه طبیعي پیښو ته یوازې د خطر په سترګه نه ګوري بلکې له هغو فرصت هم جوړوي. دوی د بندونو، کانالونو او پرمختللو اوبو لګولو سیستمونو له لارې د سیلابونو اوبه مهاروي، هم د سیلابونو خطر کموي او هم د کرنې، څښاک او برېښنا تولید لپاره ترې ګټه اخلي. همدا علت دی چې په پرمختللو هیوادونو کې د طبیعي پیښو له امله د مرګ ژوبلې کچه خورا کمه ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیندونو او روانو اوبو په غاړو د کورونو او ودانیو جوړېدو د سیندونو طبیعي مسیر تنګ او بدل کړی دی. له همدې امله د بارانونو او سیلابونو پر مهال اوبه له خپل مسیر څخه اوړي او کورونه، ودانۍ او نورې عامه شتمنۍ له ځان سره وړي او پراخ مالی او ځاني زیانونه اړوي. کارپوهان باور لري چې طبیعي پیښې مخنیوی نه لري، خو که سم چمتووالی ورته ونیول شي او عامه پوهاوی زیات شي نو د ډیر زیان مخه یې نیول کیدی شي. روح الامین نیازی، لندن. له طبیعي پیښو سره د مبارزې هڅه یوازې دا نه ده چې د زلزلو او سیلاوونو پر مهال خلکو ته مرسته ورسول شي. دا د کار یو خورا کوچنۍ برخه ده. اصلي کیسه دا ده چې د ځینو پیښو د کېدو مخنیوی وشي او د ځینو نورو په وړاندې داسې اقدامات وشي چې زیان یې حد اقل ته راکم شي. په دې اړه موږ چیرته یو؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي ښاغلی عبدالولي مدقق، د چاپیریال او طبیعي منابعو د مدیریت کارپو، او ښاغلی ډاکټر فضل الله اختر د جرمني د بون پوهنتون د پرمختیایي څیړنو د مرکز سرڅیړونکی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پیل به له ښاغلي مدقق وکړم. مدقق صاحب، طبیعي پیښې څه شی دي؟ که تاسو یې تعریف کړئ او دا راته ووایئ چې دا هر ځای پیښیږي، دا د انسانانو له چلند او د پوهې له څومروالي او د امکاناتو له څومروالو سره متفاوت ده، اغیزې او اثرات یې په ټوله نړۍ او په تیره بیا په افغانستان کې څنګه دي؟ مننه لیوال صاحب، مننه کوم چې ماته د بلنه راکړه په خپل خپرونه کې. زه په لومړي سر کې خپل سلامونه او احترامات تا ته، بیا ډاکټر صاحب اختر ته او ستا د خپرونې درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. اجازه راکړه زه خپل د غمرازي او خواشینۍ مراتب د تیرو ورځو په نورستان کې د سیلابونو د قربانیانو سره، د ولو کورنۍ سره او د دوستانو خپلوانو سره شریکه. په رښتیا هم د ډېره خواشینونکې پیښه وه، خصوصا په د وروستیو کلو کې موږ هر کال په ډېره خواشینۍ سره چې د طبیعي
حوادثو د رامنځته کېدو شاهدان یو او موږ په هر کال په لسګونو هیوادوال له لاسه ورکوو، زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او هغوی ته اقتصادي زیانونه اړوي. په مجموع کې طبیعت او چاپیریال ته ډېر نه جبرانېدونکي زیانونه اړوي. راځم ستاسو پوښتنې ته لیوال صاحب، په ډېر ساده الفاظو کې که موږ طبیعي حادثه یا حوادث تعریف کړو، هغه دا دی چې د دې له نامونه جوته ده او دا څرګنده ده چې دا طبیعي حوادث دي. طبیعي حوادث هغه حوادث دي چې د انسان له کنټرول نه وتلي دي، نه انسان د هغو په موجودیت کې مستقیم دخالت کولی شي، خصوصا په مخنیوي کې یا په وړاندوینه کې ډېر زیات رول نه لري. د هغه په مختلفو اشکالو باندې رامنځته کېږي، لکه ناڅاپي سیلابونه، لکه د ځمکې یا غره ښویېدنه، یا په طبیعت کې د شدیدو بادو رامنځته کېدل، یا په بعضې ملکو کې یا په بعضو ځایو کې د آتش فشان یا اورشیندونکي سیمو ورته وایو. دا مسایل دي. په مجموع کې دا ټول هغه حوادث دي چې دا په د طبیعي حوادثو په چوکاټ کې دا حسابېږي. د دې سره پخوا کې البته یو شي ته باید اشاره وکړم چې په طبیعت کې حوادث شتون لري. دا کیدای شي له زرهاو سلهاو زرو کلو را دې خواته دغه اوسنۍ ځمکه چې موږ ګورو، دا د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو په پایله کې دغه ځمکې د شکل یا د ځمکې مخ دا شکل ځان ته نیولی ده. خو د دې سره دغه طبیعي حوادث پخوا رامنځته کېدل دومره زیان نه اړوو خلکو ته. دلیل دا و چې انسان یا بشر په مجموع کې په چاپیریال کې داسې مداخله نه وه کړې چې طبیعت خپل انډول له لاسه ورکړي. په طبیعت کې د انډول ساتل هغه مهم کار ده چې باید بشر یا په مجموع کې انسانان هغه ته ډېره پاملرنه وکړي. اوس په خواشیني سره موږ ګورو چې هر کال زموږ په هېواد کې طبیعي حوادث رامنځته کېږي او په ډېر زیات زیان اړوي خلکو ته په مختلفو اشکالو باندې. نو طبیعي حوادث هغه حوادث دي په لنډه کې که ووایم چې هغه یعنې انسان د هغو په کنټرول، مخنیوي او د هغه په مهارولو کې ونډه نه لري، ولې په طبیعي شکل په طبیعت کې رامنځته کېږي یا په چاپیریال کې رامنځته کېږي. ډیره زیاته مننه. ښاغلی ډاکټر اختر، تاسو د اوبو په برخه کې کار کړی دی. ما اوریدلی وو چې روانې اوبه دوه ډوله رامنځته کېږي یا دوه ډوله بهیرونه او جریانونه لري. یو هغه روانې اوبه دي چې طبیعي دي، له زرګونو کلونو له ډېرې مودې راهیسه په خپل طبیعي مسیر او بستر کې روانې دي. هغه سیندونه چې معمولا په هر هیواد او هره سیمه کې شته. دوم هغه دي چې مصنوعي د انسانانو جوړ کړي، لکه کانالونه او بېلابېلې لویې او وړې ویالې او سیندونه چې انسانانو د ضرورت له مخې یو ځای ته بیولي دي. معمولا ویل کېږي چې سیلاونه ویجاړونکي سیلاونه تر ډېره بریده په هغو طبیعي سیندونو کې رامنځته کېږي چې د هغوی سرچینې او د سرچینو د اوبو څومرهوالی د پیشبینۍ وړ نه وي له بېلابېلو بارانونو سره. په افغانستان کې اول کومې د اوبو کومو حوزې موږ پیژنو چې هغه دغسې روانې طبیعي اوبه لري، او په دې کې د افغانستان د خلکو ناسمه مداخله په تیره بیا د دوی په مسیرونو کې، د دوی په بهیرونو کې کورونه جوړول، ښارونه جوړول، کلي جوړول، دغه کومو ځایونو کې داسې دي ښاغلی ډاکټر اختر چې دغسې ناورینونه رامنځته کولی شي؟ له د سیندونو له طبیعي بهیر سره او بستر سره څه باید وکړو؟ لیوال صاحب محترم، هغه سیمې یا هغه حوزې په افغانستان کې چې هغه د اوبو طبیعي بهیر لري او هغه زیات حوادث هلته پیښیدی شي یا پیښیږي، هغې کې یو د کابل دریایي حوزه ده چې هغې کې تاسو خپل راپور کې چې وښول، نورستان او کونړ دغه منطقې پکې شاملې دي. بیا د پنجامو حوزه ده چې بدخشان دی مثلا هلته،
او هلته بیا د طبیعي حوادثو هغه نمونه هغه د نورمالا د واورې د ویلي کېدو په شکل کې یا د ګلیشل لیک اوټ پاست ورته وایي، نو هغه د هغه واورو چې هغه جهیلونه جوړ کړي د هغې د شلېدلو په صورت کې هلته حوادث رامنځته کېږي. یا په پنجشیر کې مثلا څو کاله مخکې ولیدل، نو زیاتره هغه دوه حوزې چې هغه د واورې پوښ لري هغه د هندوکش سلسله سره وصل دي، هغه د پنجاب او د کابل دریایي سره. ولې دغلته زیات حوادث پیښیږي؟ یو خو دغه طبیعي جوړښت دغه سیمو دی. مثلا په نورستان کې دغه ورښت چې کوم وشو او تباهي منځته راوړه، ولې نورستان یا ولې نورې سیمې نه؟ اول خو دغه سیمې چې دي هغه چې ډیورنډ نه اخواته بعضې سیمې لکه چترال او باجوړ او مثلا خیبر منطقې چې شوې، نورستان شو، کونړ، دا سیمې چې دا د هندوکش غرنیو سیمې هغه برخې دي. کله چې د هند او د عربي بحر نه چې کله دا مرطوبه ګرمې هواګانې راشي، نو دغه د هوا په مسیر کې چې کوم غرونو هغه ارتفاعي غرونه مخې ته راځي، هغه د هندوکش دغه سلسله ده چې چترال او نورستان او د بدخشان پورې دغه سلسله ده. نو دغلته دغه هواګانې ټکر خوري د جګو غرونو سره چې هغه د هوا مسیر بدلی. کله چې د هوا مسیر بدل کې دغه پاس وریځې جوړ شي او بیا دغه د ورښت په شکل کې چې کله راځي، نو دغه ځمکې دغه ساحه کې ځمکې تنګې دي یا درې تنګې درې لري، نو د اوبو د هغه زیات مقدار چې یو دم د باران شکل اختیار کی، دغلته ذخایر نشته یا د جمع کولو د ساتلو هغه جوړښتونه نشته، هغه ساختمانونه نشته هلته. نو هلته یو دم چې د اوبو هغه زیات شي، پخوا هم د حاصل کېدل، خو چونکې د اقلیم تغییراتو دغه شدت زیات کړی دی، دغه مقدار د ورښتونو زیات شوی دی، نو نقصان اله زیات شو چې کله تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، کله چې خلکو د اوبو حریم ونیو، د سیندونو یا د اوبو په هغه طبیعي بستر کې کورونه آباد کړه، هوټلان یې جوړ کړه. که تاسو په دغه ویډیو کې تاسو وګورئ، هغه سیمې متاثره دي چې هغه طبیعي بهیر چې کوم طبیعي مسیر د اوبو چې هغې په سومیترۍ کې واقع دي. اصلا په افغانستان کې به یو مشکل دا هم ده چې موږ د هغه آسیب پذیره سیندونو یا مسیرونو نقشې نه لرو. مثلا په پرمختللي هیوادونو کې هغه سیمې هغه زونز لري، هغه زونونه جوړ کړي دي چې د سیند مثلا په 2 مترۍ کې دغه ځمکه یا دغه ساحې د زیات خطر سره مخامخ دي، بیا د دغه مترو پورې دغه د اوسط خطر سره مخامخ دي او کمترین خطر سره بیا هغه نورې سیمې دي. نو که تاسو وګورئ دغه نقصانات چې شوي په افغانستان کې دغه ویډیوګان ښکاري، دوی باوجود چې هغه نقشې موږ نه لرو، هم هغه د شدید خطر سره یا آسیب پذیرو منطقو خلک دي چې ضایع شوي، طلب شوي، متاسفانه هغه ځمکې د منځه تللي، کورونه یې د منځه تللي او هلته. نو دې وجې نه چونکې انسانانو هغه مسیر نیولی دی، نو بل د اقلیمي تغییراتو د وجې چې د باران شدت کې زیاتوالی راغلی دی، دغه سیمه چې پخوا پرتله باندې اوس نقصان زیات لري، د همدغه د انسانانو موجودیت دی، بل د اوبو مقدار زیاتوالی دی، بل هغه انساني عوامل چې دغه نقصانات ورسره زیات شوي دي، هغه په دغه سیمه کې پخواني طبیعي ځنګلونه چې هغه قطع شوي دي متاسفانه په تیر وختونو کې، مثلا نن 40 کاله مخکې یا 50 کاله مخکې کار څومره شدت رالو، یو خو دا چې دغه حریم خلکو قبضه کړی نه و، یو دا ده، دغه ساختمانونه موجود نه و، بل دا چې دغلته ځنګلونه او چې دغه د اوبو چې به کله یا د ورښت شکل چې به کله دغې سره مخامخ شو، نو هغې به لږ وخت اخیستلو تر څو ځمکه کې جذب شي، او که بیا د بهېدو شکل اختیاري، نو هغه ډېر په قلار او نو څنګ کې خلک به یا کولی شو نسبتا مخکې خبر شي تر څو ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي، یا اقلا دغلته یو بل ته خبر کی یا غږ وکړي یا یو بل پسې ورشي. خو متاسفانه چونکې اوس د خلکو نفوس هم زیات شوی دی، نفوسو زیاتوالی په دغه منطقو کې د کورونو او دغه په مسیر کې د اوبو په مسیر کې د کورونو او جوړښتونه چې دي، نو هغه دغه نقصان زیات کړی دی. بل طرف ته هغه کانالونه چې هغه انسانانو جوړ کړي مثلا یا د انساني مداخلې په شکل کې راغلي دي، نو نورمالا په هغه صورت کې د سیلاب چونکې هغه کنټرول وي، هغه مقدار ډیزاین شوی وي،
طبي شکل ډیزاین نه وي، هغه طبیعت په خپل سیستم کې ډیزاین کړی وي او هر څوک چې په هغه طبي ډیزاین کې ګوتی وي هغه نقصان سره مخامخ کیږي. کو همدغه شان که هغه انساني جوړ شوي کانالونه چې هغه ډیزاین دي هغه کې ګوتی ول شي هم شل الته نقصان وي، خو په دغه کچه نه چې هغه طبي ډیزاین کې موږ ګوتی وو. ډیره زیاته مننه ښاغلی مدقق. ما په یو بهرنۍ څېړنه کې لوستی وو چې د افغانستان د چاپیریال په تیره بیا د هندوکش او د هندوکش او د پامیرونو په اړه یې لیکلي وو چې په دې شاوخوا کې وچ خوړونه ډېر وو. دا وچ خوړونه طبیعي داسې وو چې کله کله به حتی څو کلونو کې مو اوبه نه پرې راتلې، مګر دا وو او کله به چې اوبه زیاتې شوې په دې خوړونو کې به راغلې او بالاخره به یو عمومي بهیر ته ورګډې شوې. خلکو داسې فکر کوي چې دا خوړونه نو بې ځایه دي او په درد نه خوري، دا یې ټول ډک کړي دي. آیا د اوبو د دوران یا هغه زنجیره‌ای سیستم چې د اوبو دپاره شته په دغه سیمو کې دا وچ خوړونه څه اهمیت لري؟ دا تاسو څنګه په دې خپل مسلک کې دا څنګه معرفي کوئ؟ دا څه شی دي او خلک باید دې ته پام وکړي؟ دا شپېته اویا کاله مخکې وای دا په زرګونو و، اما اوس ډېر کم پاتې دي او اوس نشته دی بیخي. دا څه شول؟ ستاسو غږ لکه چې میوټ دی. ستاسو غږ میوټ. لیوال صاحب مهرباني. تا ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. د سیلاو په راوتلو او په مدیریت کې د خوړو موجودیت ډېر زیات اړین او ډېر زیات مهم ده. موږ په خپل هیواد کې نه تنها په غرایزو علاقو کې په هوارو علاقو کې هم خوړونه لرو، درلودل هم اوس هم لرو. که چېرته موږ خوړونه ونه لرو دغه سیلابونه چون اوبه دي، اوبه جریان پیدا کوي او جریان هم ځان غواړي هغه ټیټو ارتفاعاتو ته ځان ورسوي، ټیټو ساحاتو ته ځان ورسوي او د هغوی د رسېدو مسیر او لارې سیده خوړونه دي یا په دري کې هغه ته سیلرا وایي. په ډېره خواشینۍ سره چې موږ په هیواد کې د ډېرو اوږدمهالو وچکالیو شاهدانو او په دې خوړو کې به اکثره اوبه نه راتلې، نو خلکو سره دا ذهنیت پیدا شو چې دا خوړ خو یو وخت چې وو خو صحیح ده، اوس له دې نه وروسته هغه ته ضرورت نشته. او یا هم د حکومت د ضعیف شتون یا د نشتون له کبله خلک دې ته پام راواړو چې راځه دغه خوړونه د دې په خاطر چې هغه مالک نه لري، نو اکثره خلک ورغلل په مختلفو شکلو باندې له خوړونه استفاده وکړل. نو د خوړ موجودیت په طبیعت کې خصوصا د اوبو په مدیریت کې ډېر زیات اړین ده او دا په مجموع کې دې ته موږ په خپل مسلک کې د ایکوسیستم خدمات وایو، یعنی هغه خدمات چې موږ ته چاپیریال یا په علمي اصطلاح باندې ایکوسیستم بشر ته وړاندې کوي. یو له خدماتو نه د خوړو تشکیل ده او د خوړونو تشکیل ده او د خوړ په واسطه باندې د اوبو مدیریت چې دا اصلا د انسان نه هیڅ نوع مصرف نه غواړي، مصرف ته ضرورت نه لري، اوبه په دې شکل باندې تنظیمیږي. ولې شرط یې دا ده چې انسان له خوړو نه ځان لږ لرې وساتي. نو موږ تاسو په افغانستان کې په تیرو کلو کې ګورو خصوصا ټول د سیلاب هلته زیانونه اړولي دي چې هلته یا د خوړ مخه ډپ سوې ده یا د خوړ هغه عرض چې پخوا څومره عریض و هغه تنګ سوی ده. نو کله چې د اوبو په مخ کې مانع ایجادیږي نو دغه مانع نشي کولی چې د اوبو مخه ونیسي یا اوبه خپل مسیر تغیروي، بالاخره په زیان باندې اوړي دي په ځای چې ګټه وکړي. نو د خوړ موجودیت په چاپیریال کې او د اوبو په مدیریت کې فکر کوم ډېر حیاتي ارزښت لري.
مدقق صاحب آیا داسې یوه اداره په افغانستان کې وه چې دغه خوړونه تر مدیریت لاندې وو یا معلوم وو یا د دوی شمیر ورسره وو د دوی نومونه د دوی ځای د دوی موقعیت د دوی د اوبو مقدار دا خصوصیات ثبت شوي وو موجود وو د افغانستان په کومه اداره کې او دا کومه اداره وه لیوال صاحب په افغانستان کې یعنی داسې نه وه چې د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ سکتور بې مسؤلیته یا بې څښتنه پاتې و د خوړو مدیریت په مجموع کې دا د اوبو په مدیریت پورې تړاو لري او دا د اوبو او انرژي وزارت پورې اوس مربوط ده په پخوا وخت کې مختلف نومونه ورکړي وو خو خصوصا په د تیرو 40 کلو کې نمونه ډیر زیات تغییر شول ولې په مجموع کې اوس موږ د اوبو او انرژي وزارت سره لرو دغه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلیت په مجموع کې د افغانستان دغه دریابي حوزې چې ورته وایي په مجموع کې دا د غوي مسؤلیت او خړونه د غوي په هغه کاري ساحه کې راځي د دې لپاره مطالعات ترسره شوي په افغانستان کې مختلف هم د ملګرو ملتونو خوانه د دوه سروېګانې سروې او هم د پخوانیو حکومتو په واسطه باندې د خوړو د شمیر د غوي د موقعیت او حتی د غوي د اوبو د ظرفیت د څومره اوبو د مدیریت یا ظرفیت لري دا ټول مطالعات ترسره شوي ولې په خواشنۍ سره د جګړو د شتون په نتیجه کې هغه مدیریت چې لازم و هغه عملی کار ونه شو د دوی په مدیریت کې د دوی په ساتنه کې او مننه ډاکټر صاحب اختر تاسو یو جالب اشاره درلودله د ځنګلونو د وهلو په اړه او د دې ارتباط له سیلاوونو سره نو کومه غوندې یو ساده سړی درنه پوښتنه وکړي چې د ځنګلونو د وهلو په سیلاوو څه ستاسو جواب به څه بله خبره دا ده چې په تیره بیا په کونړ نورستانو لغمانو پکتیا او نورو هغو سیمو کې یا هم مثلا د بادغیس او هغو سیمو کې چې هلته پیستلیغونه وو د پستو ځنګلونه وو لږ ډېر غرني ځنګلونه وو او بېلابېل ځنګلونه وو په تیره بیا په کونړ کې کله چې دا ځنګلونه وهل کېدل خلکو به ورته ویلې چې دا یو خو د افغانستان شتمني ده د ملوټي میوهي او بل دلته سیلاوونه راځي نن تر ډیره بریده سم دا ډیره خوشنۍ وړ ده د همو خلکو کورونه او ژوند او هغه په خطر کې ده او د سیلاوونو سره چې دغه ځنګلونه بې مسؤلیته توګه باندې وهل تاسو د دغو دوو تړاو سره کوم راته معرفي کوئ محترم اول خدا ده چې د ځنګلونو وهل د سیلابونو سره ربط لري کله چې باران راشي یا ځنګلونه وجود چره هغه ریشې یا زیلې هغه د ځمکې یا د خاورې د ذراتو د ټینګښت لپاره ډېر مؤثر رول لري هغه رجال چې په ځمکه کې خوري هغه د ځمکه نه پرېږدي چې زر خوی شي او بل دغه جال د زیلو چې دغه ریشو چې دغه کومک کوي چې دغه اوبه چې په د سطح باندې زی دغه په جذب کېدو کې د ځمکې په جذب کېدل کومک وکړي او به غزمه کې لاندې چې مختلف کمپارټمنټس او تموای طبقات چې دي باغی کې ځای په ځای کې دا اوبه نو په یو حساب سره نورمالاً د بوټي د خاخونو یا د پاڼ باندې کومبر راځي کمترین انټرسپشن چې ورته په انجینری کې وای 10% اوبه چې موږ وایو چې اغال ته انټرسپټ کیږي هغه ترسي نو کم از کم 10% اوبه خو د ونه د وجود د خاطر عمل ته پاتې شي باقي اوبه چې د هغه زیرو د لارې د ځمکې مختلف طبقات ته کی نو یو خدای چې اوبه سرعت کم شي د هغه د سیلاب هغه کې کیمرا شي شدت کې د اوبو په بهیدلو په شدت کې کیمرا شي بل دغه اوبه جذب کیږي پس مکه لاندې کې بل خبره مهمه ده چې افغانستان د غرایزو سیمو مخصوصا چې غرنیز هواد دی الته غرونه چې خاورونه دي تیګي دي کارل نو هغه کاني چې دي هغه نه پرېږدي چې زر وبېږي د اوبو سره چې د اوبو د بهیدلو شدت کم شو الته ور سره دغه کار یا دغه هغه چې دي د غرونو ذرات چې دي هغه موکم ساتي نو د ځنګلونو موجودیت په عموم کې د سیلاب د شدت کمول شي او هغه
ځمکې لاندې په اوبو کې د جاذبه کې کومک کوي ورسره. نو دغه وجه نه موږ سره هغه کېږي کومک کېږي تر څو دغه اوبه جذب کړو او سیلاب یا د آفت په شکل باندې وانه وړي. بله خبره تاسو وکړه چې په ځنګلونو ډېره پوښتنې سره تاسو زه غواړم تړاو ورکړم چې پخوا ولې شاید دغونه بربادي نه کوله. موږ هغه جواب ورکړو. خو یو وجه دا وه چې په پخواني وختو کې یا د تېرو 40 کالو چې کوم لټریچر را روان دی یا کوم ریپورټینګ چې کېږي د افغانستان نه، موږ وایو چې په افغانستان کې 2% برخه هغه ځنګل دی، خو اوس هغه 2% نه دی پاتې. د اروپا فضایي تحقیق اداره چې ده ESA ورته یورپین سپیس ایجنسي، هغوی تحقیق سټلایټ عکسونه چې دي افغانستان کې 0.1% ځنګل پاتې دی، د 2% نه راکوز شوی 0.1% ده. نو هغه نور عواملو سره دغه طبیعي کنټرولر یا کنټرول کوونکی سیلابونو چې هغه موږ د 1.3% موږ هغه د منځه وړی هغه شته حالت نه. نو دغه سیمو کې که تاسو وګورئ کلم چې خطر راغلی دی د غرنیو سیمو کې اول لنډ مثال د نورستان دی، ورپسې بیا تاسو وختي په خپلو خبرو کې مې اشاره وکړه، مدقق صاحب مو ویله هغه مسیر چې موږ د کونړ سیند بند کړی په ننګرهار کې مثلا زیاتر متاثرینو کې بیا د بېسودو خلک دي یا د بیض اکمالاتي د ننګرهار خلک دي. په شمال کې که بیا لاړ شي هغه ځای چې بدخشان کې مثلا دغه مشکل شته، بیا بغلان کې تیر کال او 2 کاله مخکې په پنجشیر کې د واورې ښویدنې په شکل کې راځي. نو دغه عموم کې د ځنګل موجودیت کومک کوي د هغه په سیلابونو د شدت په کمولو کې او د نقصان په کمولو کې زموږ. مننه ښاغلی مدقق. که څو برخو باندې د طبیعت یا د طبیعي پیښو د مدیریت او بلکې له دې څخه د یوې فرصت په توګه د استفادې امکانات که په 2-3 برخو وویشو چې مثلا سروې ده، د هغو پیژندل دي، د دې سیمو مطالعه ده، او بیا د هغو دپاره د زیربناو جوړول دي، او بیا په دې اړه د خلکو پوهاوی او عامه خبرتیا ده، او د ماستر پلانونو جوړول دي د ټول افغانستان د ښار او د آزاد طبیعت له ښاره بهر د دې ځمکني پلانونو جوړول دي. دغه 4-5 اصله که په نظر کې ونیسو د افغانستان کومې ادارې د دې دپاره مسؤلې دي چې لږ تر لږه هغوی خپل وظایف وپېژني او بیا په آینده کې په دې برخه کې یو اقدام وشي، له سروې نه نیولې له مطالعاتو نه نیولې تر عملي زیربناو جوړولو او د خلکو تر خبرداري پورې؟ لیوال صاحب په افغانستان کې زما په فکر باندې باید د اوبو د مدیریت لپاره په لومړي سر کې یو ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول شي. د دې ملي پروګرام د رامنځته کولو لپاره دغه د عملي کولو تطبیق خاطر باندې موږ په د چاپیریالي مسایلو په مدیریت کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې یو اصطلاح کارو په مجموع کې چې اوبه هم په طبیعي منابعو کې راځي، هغه ته وایي ملټي ډسپلینري اپروچ. معنی دا ده چې تاسو داسې یو لار اختیار کړئ چې مختلف ضوابط په دې کې باید سره یو ځای شي. مطلب دا ده چې د اوبو په سکتور کې هغه مستقیم زیدخ لخواوې چې دي، که هغه د اوبو د سکتور ادارات دي، که هغه د کرنې د سکتور ادارات دي، که د چاپیریال د مسایل دي، هغه سره پخوا کې علمي اکاډمیک مرکزونه دي، په هغه کې د مالیې وزارت، په مجموع کې دغه ټول سکتورونه چې د اوبو په مدیریت کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې اوبه له هغوی سره تړاو لري یا انکشافي برخه له هغوی سره تړاو لري، دوی باید په مجموع کې سره یو ځای سي، یو داسې یو ګروپ را جوړ کړي چې په ملي سطحه باندې نه تنها د اوبو د مهار د هغوی د اوبو لپاره د بند او د انهارو جوړول، البته په مجموع کې باید داسې یو مدیریت تر لاس لاندې ونیسي چې هغه په افغانستان کې خوړونه، په افغانستان کې هر کال د اوبو یا د ورښت د نظارت سیستمونه هغه په کال کې چې په څه وخت کې موږ ډېر زیات ورښت لرو
دغه نظارت په مجموع کې د طبي پیښو د رامنځته کولو په حصه کې هغه مخکې نه خلکو ته خبرداري ورکړي، هغه عامه پوهاوی، یعنې دغه ټول برخې باید سره یو ځای سي او د افغانستان لپاره په ډېر اړین شکل او په عاجل شکل باندې باید یو ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیسي، ترڅو وکړای شو چې موږ په افغانستان کې هم اوبه مدیریت کوو او هم د اوبو یا د سیلابو د راوتلو په نتیجه کې چې کوم زیانونه متصور دي او زموږ خلک موږ ولیدل، تجربه هم کړل په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هر کال خپل هېوادوال له لاسه ورکوو، زموږ هېوادوال ژوند له لاسه ورکوي، اقتصادي زیانونه ویني. یعنې د دغو منفي اثراتو کمول په کوم شکل باندې ترسره سي، که چیرې حادثه رامخکې کېږي باید د هغه لپاره مخکې څه وسي، د حادثې په وخت کې څه وکړو، حادثې نه وروسته کوم کارونه تر لاس لاندې ونیسو. دا ډېر مهم او اړین کارونه دي چې د دولت یا د موجوده نظام لخوا نه باید تر لاس لاندې ونیول سي. د دې سره په خوا کې ډېر زیات مهم او اړین دا ده چې زموږ هېوادوال څه کولی سي. ګورئ، په افغانستان کې موږ په تېرو کلو کې د دې شاهدان یو چې د افغانستان هغه کوم عنعنوي کرنیز سیستم چې موجود و هغه ورو ورو خپل شکل تغییروي. اکثره ولایتو ته چې تاسې ولاړ شئ، موږ هر کال وینو چې د للمي کرکیله ډېره زیاتېږي. د للمي زراعت چې کله موږ للمي زراعت ته اړوو، معنا دا ده چې موږ په چاپیریال کې د ونو او بوټو له کمښت سره مواجه کېږو. کله چې تاسې للمي کښت کرئ، هغه منطقه باید قلبه کړئ. د قلبې په نتیجه کې هغه طبیعي پوښښ چې په هغه محل ده هغه له منځه ځي. کله چې هغه له منځه ولاړه، د خاوره وینځل کېږي، د خاورې فرسایش رامنځته کېږي، اوبو ته زمینه برابرېږي چې په ډېر سرعت باندې جریان پیدا کړي او دا په ډېر کم وخت کې په سیلاب باندې واوړي او د دې سره په خوا کې د بوټو وهلي، یعنې په مجموع کې دغه مسایل دي چې هم دولتي مربوطه ارګانونه باید په دې حصه کې کار وکړي او هم د خلکو مسؤلیت ده چې په مسؤلانه شکل له چاپیریال سره برخورد وکړي، ځنګلونه پرې نه کړي، د اوبو نه په مؤثر شکل باندې استفاده وکړي. که چیرې دولت یا په مجموع کې دولت که چیرې انکشافي پروژې پروګرامونه لري، باید په هغه کې دا د طبیعي حوادثو برخه په لومړیتوب کې راولي. لیوال صاحب، زه د یوې مسلې ته اشاره کوم. ګورئ، تاسې که دغه اوس ویډیوګانو ته یا عکسو ته وګورئ، په نورستان کې چې دغه کوم سیلاب رامنځته شوی ده، دا لومړی ځل نه ده. ولې زیان ډېر ده؟ دا ځل علت یې دا ده چې دغه خپله د پارون ښار یا د نورستان ولایت مرکز پارون ورته وایي او دا ډېر زیات زیان اړولی د سیلاب. دا ډېر نوی ښار ده، د تېرو څو کلو کې دا رامنځته شو دا ښار. ولې په مجموع کې په هغه وخت کې هغه کوم چې د چاپیریال لپاره موږ یو هغه لرو، انوایرمنټل امپاکټ اسسمنټ په انګلیسي کې ورته وایي، یا د انکشافي پروژو اثرات په چاپیریال باندې څه دي. هغه داسې یو پروسه ده چې مخکې له دې نه چې تاسو وایي چې انکشافي پروژه تر لاس لاندې نیسئ، که هغه عمراني پروژه وي، که د سړک جوړونه وي، که بند جوړونه وي، یعنې غټې پروژې که چېرې تاسې تر لاس لاندې نیسئ، د هغو د چاپیریال باندې د هغو پروژو اثرات باید وارزوئ او هغه پروسه تاته واضح کوي چې تاسې دغه پروژه په آینده کې کوم خطرات لري د چاپیریال لپاره او کوم خطرات لري په خلکو په وګړو باندې. په ډېره خواشینۍ سره چې دغه په مجموع کې د دې لپاره قانون او مقرره موجوده وه او دولتي ادارات او غیر دولتي ادارات په دې باندې ملزم کول او په دې باندې مکلف کول چې باید مخکې له دې نه چې پروژه تاسې اجرا کړئ، باید هغه د EIA راپور چې ورته وایي هغه باید تاسې وړاندې کړئ مربوطه ادارې ته. د پارون د ښار په جوړونه کې اصلا د EIA کومه پروژه یا کومه سروې یا کومه مطالعه ونه شوه. په ډېر عجولانه شکل باندې، په ډېر غیر معیاري شکل باندې بس دې ته موجوده نظام خوشحاله و چې موږ یو
څه وښیي خلکو ته چې موږ داسې ښایسته ښارګوټی جوړ کړ د نورستان لپاره. ولې تاسې ولیدل چې په ظرف د څو ساعتو کې هغه کوم کارونه چې په کلو باندې وخت اخیستی و او په هغه کې ډېرې زیاتې پیسې مالي لګښت شوی و، هغه هم له لاسه ولاړل او زموږ هېوادوالو خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. نو زه راځم خپل اصلي مطلب ته چې په افغانستان کې که چیرې په مجموع یعنې غواړو چې موږ انکشافي پروژې تر لاس لاندې ونیسو، مخکې له پروژو نه دولتي مربوطه ادارات باید د هغو پروژو اثرات په چاپیریال باندې باید وارزوي او د دې راپور باید مربوطه ادارې ته وړاندې کړي او د هغوی منظوري په دې باندې واخلي، وروسته له هغه نه کولی شي چې دا پروژې تر عمل لاندې ونیسي. خو په ډېرې خواشینۍ سره اوس څوک نشته چې هغه موجوده د هغه نظام مسؤلینو نه دا پوښتنه وشي چې کله تاسې د پارون ښار جوړوو آیا دغه موجوده قوانین چې په هغه وخت کې وو هغه تطبیق شوي دي که نه دي تطبیق شوي. نو دا هغه مسایل دي په مجموع کې چې دولتي ادارات او خلک او په مجموع کې باید څه وکړي. ما تاسو د سوال په ځواب کې غوښتل چې عرض وکړم. او ډیره مننه ښاغلی ډاکټر اختر، تاسو په اروپا کې خپل څیړنې کوئ علمي او د اروپا اقلیم درته معلوم دی، شاید یوه له هغو لویو وچو څخه وي چې ډیر زیات ورښتونه لري، باران لري. دلته هم لوړې ژورې شته، د الپ غرونه دي، د الپ د غرونو لمنې دي او هلته اوبه ذخیره کیږي، واوره ده. اما کله چې باران کېږي ډیر زیات مقدار اوبه سړی نه پوهېږي اصلا چیرته لاړې، ورکېږي. او دلته دغه نهرونه چې جوړ شوي دي، دلته چې دا د اوبو طبیعي مسیر ته څومره ځای پرېښودل شوی دی، هدف مې دا دی د دې له یادونو نه چې دا هم انسانانو کړي، خلکو کړي، د زیار ایستلی دی. او زه باور لرم چې د دې زیربنا هغه وخت جوړه شوې ده چې اروپا په دغه اقتصادي او ټکنالوژي وضعیت کې نه وه. شاید سلګونه لسګونه کاله پخوا چې همدومره امکانات یې درلودل لکه نن چې افغانان لري. توپیر څه دی یو او بل څه ترې زده کولی شو؟ زه غواړم اصلي پیام دا وي چې له دغه اروپایي لارو چارو څخه چې د انسانانو د خپل ژوند د ژغورلو دپاره او د طبیعي آفاتو یا پیښو د ضرر د زیان د راکمولو دپاره کړي دي، څه تجربې اخلو؟ دغه تجربې تاسو زموږ هیوادوالو ته څنګه ور معرفي کوئ؟ ښه مثال مو ورکو. په اروپا کې که زه مثال د الپ د غرو تاسو یاد کړو، د الپ د غرونه چې کوم سیند راوتلی، راین سیند چې هغه سویس نه راځي او د آلمان د سینې نه تېرېږي او بیا هالنډ ته ځي او بیا شمالي سمندر ته ځي. دا په دغه ټوله لاره کې چې دا د کوم وخت نه دغه سیند دی، د دې چارچاپېره استنادي دیوالونه دي، د دې د خاورې نمونې به کتل شوي، د استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. هغې د وخت به دغه انجینري عملیاوې چې دي دا به شوي یا دا شوي دي. دا واقعا بل مهمه دا ده چې دلته هم سیلاب راځي، دلته هر کال سیلاب راځي په دغه سیند کې، چې زه په څو کیلومترۍ کې تقریبا یا 3 کیلومترۍ کې خپله اوسېږم. خو څه شی دلته شته چې هلته انساني تلفات ته دي کم دي؟ یو خو دا ده چې کله دا سیند آلمان ته یا اروپا بل سیند هم واخلو، یو هیواد ته را داخلېږي، نو هلته دوی د اوبو د مقدار د معلومولو لپاره سټیشنونه لري، چې دغه سټیشنونه په وخت تېرېدو سره دوی تصدیق کړي یا دا یې هغه شانتې جوړه کړي یا عیار کړي چې هغه د غلطۍ کمترین چانس ولري. نو د دغه سټیشنونو نصبولو سره دوی دغه مقدار معلوموي. بل دغه چې د خپل مسیر کې چې کله دا اوبه بهیږي نو لاندې پرتو سیمو ته که چېرته سیلاب وي نو هغوی ته دوی خبرداری ورکوي، مثلا یا د وختي یا د ارلی وارنینګ خبرداری سیستم دوی لري. مثلا دوی ته اندازه لګي چې په دغه مقدار اوبه به روان ښار ته چې هلته سټیشن لګېدلی په څونه وخت کې ورسي، نو دوی هغه ښار ته خبر ورکوي او بیا هغه ښار بل ښار ته خبر ورکوي. همداسې پسې دا زنځیرهیي د وختي خبرداری یا ارلی وارنینګ سیستم دی دوی سره. نو بله دا ده چې مدقق صاحب ورته اشاره وکړه، دغلته کوم ماسټر پلانونه چې جوړ شوي د دې ښارونو د جوړولو لپاره، نو هغې کې هغه ساحې مشخصې دي چې هغه زیات خطر ورته متوجه دی.
نو هغه ساحو کې دوی اجازه نه ورکوي چې هلته څوک ساختمان جوړ کړي. برعکس په افغانستان کې څوک د دې په قصه کې نه دي، که د چا وس وشو حتی د سیند په یو مترۍ کې هم خپل ساختمان ودرولی دی، کور یې جوړ کړی دی یا دکان یې جوړ کړی دی، چونکې هلته په دغسې قوانینو په اصلا څوک خبر نه دي. اوس که دغه متاثرین د نورستان موږ راواخلو یا د هغې فامیلونو سره ته مرکه وکړي، زه فکر نه کوم چې شاید 2% تا ته دغه خلک ووایي چې کوم داسې قوانین هم یا داسې کوم پلان هم په افغانستان کې شتون لرلو که نه. نو یو خو دا د خلکو بېتفاوتي ده، بل طرف ته د حاکم نظام هماغلته چې دی د هغوی بېتفاوتي ده اصلا چې داسې قوانین موجودګي که تېر وخت کې وایي او اوس ده، ولې دا خلک خبر نه، ولې دغه تطبیق نه کړی شو. برعکس په آلمان کې مخصوصا هغه سیمې بیا ښارونه چې دي هلته دوی د فلډ پروټیکشن یا د سیلاب د مخنیوي لپاره مرکزونه لري. موږ په ټول افغانستان کې دغه مرکزیت هېڅ شی نه لرو اصلا، خو چې کله سیلاب راشي بیا یو څو ډوډۍ او یو څو بوجۍ وړاوې او وریجې مثلا هغه تقسیم شي، بیا هېر شي، روان کال ته بیا دغه سیمه سیلاب ځپي، هغه بیا د خبرونو مرکز شي. نو دغه مهمه دا ده چې په دغه هیوادونو کې چې هم دغه ځان سیلابونه راځي یا د دې نه ډېر شدید راځي، ولې انساني تلفات کم دي؟ وجه دا ده چې دوی هغه پلانګذاري چې ورته کړې ده د قوانینو تطبیق شته هغې لپاره، او خلک هم د دولتي اداراتو مربوطه دولتي اداراتو خبرداري چې دی هغه جدي نیسي. نو دې وجه نه دلته تلفات کم دي، هلته په زموږ په وطن کې زیات دي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې په آلمان یا اروپایي هیوادونو شاید په کمو امکاناتو دا کارونه کړي وو، سمه ده، خو کله چې په اروپا کې واړه سلطنتونه یو ښه کار چې دغه وخت سلطانانو یا بادشاهانو کړی دی، هغه په خپله ورکوټي کلي کې پوهنتون جوړ کړی. اوس مثلا د اروپا په هر مملکت کې ته وګورئ، ما غوښتل ډاکټر صاحب ما غوښتل په همدغه برخه کې تاسو وپوښتم، ډېر ښه شو چې تاسو راغلی. په دې برخه کې به په دې هم وغږېږئ لطفا. عملاً چې بیا زموږ وخت کم دی، بله پوښتنه بیا مدقق صاحب ته کوو چې هلته د زده کړو په نصاب کې او په پوهنتونونو کې د دغې برخې دپاره ځانګړې څانګې شته، ځانګړي ډپارټمنټونه شته، ځانګړي پوهنځي شته. په افغانستان کې د دې مثالونه لرو که نه لرو؟ اوس دغه ستاسو وړاندیز څه دی چې د افغانستان په اکاډمیک سیستم کې د دې ځانګړې د دې دپاره پوهنځي او ډپارټمنټونه جوړو په کوم نامه د کوم نصاب څه رقم کریکولم ورته ضرورت دی؟ لطفا په دې هم معلومات راکړئ. ډیره زیاته مننه. نو هغه خبرو په هغه سره ربط سره دلته چې د کریکولم برخه ده دغه شیان په افغانستان کې متاسفانه چې زموږ ډیر زیات طبیعي آفتونه د اوبو سره وصل دي یا د واورې سره وصل دي. من په ټول افغانستان په هیڅ دولتي یا غیر دولتي پوهنتون کې د اوبو د تنظیم لپاره تخصصي پروګرام نه لرو، غیر د پولیتخنیک نه چې یو څو نفر هغې جذبولی شي او بس خلاص، چې هغه د ټول افغانستان لپاره کافي نه دی اصلا. هغه سیمو کې چې مثلا په نورستان کې پوهنتون منظوري ورکړل شوی په تېر جمهوري دولت کې، زه نه پوهېږم چې آیا ولې د نورستان په پوهنتون کې، زه مطمئن هم نشته دی دغه برنامه. د افغانستان په هیڅ دولتي پوهنتون کې د طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره یا د اوبو تنظیم لپاره داسې تخصصي برنامې نشته. تخصصي برنامې نشته، هلته تحقیق او څېړنې نشته. چې څېړنې نشته، موږ دې لپاره 900 په تېر وخت کې موږ داسې کوم پلان لرو یا شاید ولرلی شو. نو مهمه دا ده چې دغه د اوبو تنظیم او طبیعي آفتونه او یا د خطراتو کموالی یا ډیزاستر ریسک ریډکشن ورته وایو د افغانستان د کریکولم برخه وګرځي. تقریبا په ټولو اقلا د زون په سطح باندې په یو پوهنتون کې تخصصي ماسټري پروګرام ولري او هلته څېړنې په دغه برخه کې وکړل شي. د څېړنو لپاره بیا د بودیجې په کار دی چې بودیجه کېدای شي د دوړو زده کړو د وزارت د لارې دغې ته مشخص شي. که دا ونه شي، همیشه لپاره به دغه شیانو کې موږ متکي په خارجیانو یو، که چېرته زموږ لپاره دغه اسسمنټ وکړو سمه ده، که موږ سره مسته د غذا او د خوراکي شیانو وکړه سمه ده، که نه موږ همیشه لپاره به لاجوابه یو تر څو پورې خارجیان موږ لپاره دا کار ونه کړي. در ټولو مهمه دا ده چې دا زموږ د کریکولم یا د نصاب برخه ونه ګرځي. د دغه نقصاناتو د ارزیابي لپاره، د هغې تخمینګري لپاره موږ نور څه بدیل نه لرو. چې کله موږ بدیل ونه لرو، موږ د هغې لپاره حل لارې نشو دا کولی سنجولی، او چې کله د حل لارې نشو سنجولی، متاسفانه هر کال دغه انساني ضایع، مالی ضایعات، اقتصادي ضایعات دا به زموږ په برخه.
ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب اختر. ښاغلی محقق، ستاسو تجربې کاري مخینې زده کړو او صلاحیت ته په پام که تاسو ته واک درکړل شي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو خطر حد اقل تراکوز کړئ، تاسو به څه وکړئ؟ په کومو برخو باندې به ډیر تمرکز وکړئ او کوم اجراءات لازمه ګڼئ چې وشي چې دغه هدف ته ورسیږو؟ د واسه ډېره ښه پوښتنه د وکړه، کاشکې داسې وای. خو زه فکر کوم که چیرې زه وکړی سم په دې حصه کې خپل نظر وړاندې کړم، هغه به دا وي چې په لومړي سر کې زما پاملرنه به یا زما غوښتنه به دا وي چې په قوانینو د تطبیق په حصه کې باید یعنې هغه ته باید لومړیتوب ورکړو. اول دوم د پوهې او علم او د زده کړو په حصه کې په دې برخه کې خصوصا په مجموع کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې دې ته باید جدي پاملرنه وشي. او هغه دولتي ارګانونه چې د خصوصا د طبیعي حوادثو په مدیریت کې هغوی مستقیمه ونډه لري، د هغوی کاري ظرفیت او د هغوی کاري صلاحیت او د منابعو پوره پیدا کولو کې د هغوی ظرفیت باید لوړ شي، باید لوړې کړو. او دغه سره په خوا کې باید عامه پوهاوی له واسه ډېر زیات مهم ده چې په مجموع کې د افغانستان خلک خپل مسؤلیت وپېژني او هغه عملي کړي. په ډېره خواشینۍ سره چې اوس په موجوده نظام کې اصلا په علم باندې باور نشته. دغه غیر له دیني زده کړو نه نورو ته مباح علم ویل کېږي. نو ته که په غټه کې د ملک په مدیریت کې داسې یو ذهنیت ولري چې هغه په یو شي باندې باور ونه لري او دغه حوادث په مجموع کې سره رامنځته کېږي، دې ته ووایي چې دا د خدای پاک له طرف نه دي، معنا دا ده چې په یو شکل باندې تېښته ده له مسؤلیت نه. نو دغه ذهنیت پیدا کول په خلکو کې دا ډېر اړین دي. که چیرې ته دغه ذهنیت ته تغییر ورنه کړې، هغوی د سیلاب په راوتلو کې، هغوی په د زلزلو په راوتلو کې، هغوی په وچکالي کې، په ټولو شیانو کې دا ټول مستقیما د الله پاک سره تړي او وایي په دې موږ باور لرو، په دې ایمان لرو چې د خدای پاک له طرفه دي او د دې لپاره ولې دا دې معنا نه ورکوي چې موږ له خپل مسؤلیت نه وتښتو. نو دغه مربوطه ادارې باید مسؤل کړو او دغه په څنګ کې کوم هغه ټکي چې ما اشاره ورته وکړه، نو فکر کوم دا به ډېر زیات کومک وکړي که چیرې موږ دې ته پاملرنه وکړو. ډیره زیاته مننه زموږ قدرمنو میلمنو په ډیرو اړینو او مهمو مسایلو باندې علمی او اکاډمیک نظر واچو کې لنډیز را واخلو، هم په سروي مطالعه، عامه پوهاوي، د زیربناو جوړېدل، د اساساتو ته پام او دغه مسئلې ته د یو مهم ملي بحث په توګه پام را اړول. په تیره بیا په اکاډمیکو تحصیلي مسایلو کې زموږ درنو میلمنو سپارښتنې وکړي. هیله ده چې مسؤلین، ولس او هغه فرهنګي شخصیتونه چې په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي دې ته پام واړوي. قدرمنو لیدونکو، له خپلو درنو میلمنو څخه د بیا ځلې مننې په کولو تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. د نن لپاره همدومره، په مخه مو ښه.